د ناستې په پیل کې د ښه راغلاست وینا ترڅنګ د کمیسیون د جوړښت په اړه د کمیسیون منشي محمد الله شیرزي هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د ویل یاد کمیسیون د ښاري نظم او پراختیا په برخه کې رامنځته شوی چې د ملکي او نظامي ادارو ترڅنګ پکې ښاري اصناف هم برخه لري. د ښاغلي شیرزي په خبره د یاد کمیسیون په جوړښت کې 7 کاري کمیټې ښاري نظم، د عامه اړیکو او همغږۍ، اقتصادي پراختیا، چاپیریال ساتنې، تنظیف او سرسبزۍ، ټولنیزې پراختیا، ښاري میشتېدنې، د ماشومانو او ځوانانو څخه د ملاتړ کاري کمیټې شتون لري او د اجراتو په برخه کې اغېزناکې یادې کړې. ورپسې د ولایت مقام په استازیتوب د دفتر رئیس رحمت الله صوبمن پرانیستونکي خبرو کې د ښاري نظم په اړه د ښاریانو شکایتونو یادونه وکړه. نوموړي ښار کې لاسي پلورونکي او د سړکونو پر سر د موټرو پارکینګ کول، د پیاده روونو بندول هغه څه یاد کړل چې په ښار کې یې بېنظمي زیاته کړې ده. ښاغلي صوبمن د کمیسیون فعالیت مثبت یاد کړ او د کمیسیون له غړیو وغوښتل چې ډېر زر باید داسې تګلارې او طرحې ترتیب او عملي کړي چې هم ښاري نظم ساتل شوی وي او هم چاته په کاروبار کې زیان نه وي اوښتی. ورپسې ناسته کې خوست ښاروال قاري بسم الله بلال په خپلو خبرو کې د ښاري بېنظمۍ لاملونه شریک کړل چې د ښار څخه د یو شمېر اصنافو ویستل او د سړک د سر څخه د اډو لرې کول، د سبزۍ منډۍ سره عمومي سړک د ګلدان بندول او ځینې نور موضوعات پکې شامل وو چې د کمیسیون غړو له لوري پرې له خبرو وروسته د حل په موخه بحث وشو. ناسته کې د کمیسیون ځانګړو کمیټو ته دنده وسپارل شوه چې ډېر ژر باید د ښاري نظم او پراختیا په برخه کې لازمې طرحې جوړې او کمیسیون ته یې د تطبیق په موخه وسپاري. خوست ښاروال قاري بسم الله بلال یې په اړه وایي ښار دپاره یو کمیسیون بصلاحیته کمیسیون جوړ شو چې انشاءالله په بازار کې ګډوډي بیخي زیاته شوې وه. اگر چې د خوست ښار تنګ دی، نفوس یې بیخي زیات دی. د دې نه مخکې موږ یو کمیسیون لرله خو بیا هغه اجرات ماشاءالله ډېر ښه. کله چې کمیسیون له منځه لاړو نو هغه بازار کې د ګاډیو یا د موټرونانو یا د پیاده رو بندېدل بیخي زیات شول. د دې په وجه موږ د ښاري نظم کمیسیون غونډه ونیوه. نو انشاءالله په کم وخت کې به اجرات شروع شي چې دغه بېنظمي به ټوله له منځه لاړه شي. د یادونې ده چې په ناسته کې د ولایت مقام په مشرۍ ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو او استازو، د ښاروالۍ آمرینو، د مشورتي بورډ غړو، د اصنافو مشرانو برخه درلوده. د ټولو ادارو مسؤلینو د کمیسیون د چارو په ترسره کولو او خنډونو په له منځه وړلو کې خپل ډاډ څرګند کړ چې تر خپله وسه به یاد کمیسیون سره همکاري کوي.